خیر دی لږ کوشش خو ورسره کوه خیر دی لږ کوشش خو ورسره کوه زړه مې ستا د عشق په مدرسه کې دی نه ورځي پاړی د مینې نه ورځي لا خو په اوله سپاره کې دی خیال مې د مینې لیسانس کړی دی خیال مې د مینې لیسانس کړی دی مړه بس قسمت مې ناظره کې دی راشه د ریحان زړګی پرې کړه ټکور راشه د ریحان زړګی پرې کړه ټکور سوز دی په غزل کپټه پکې دی د پټو لالونو د ادبي خپرونې درنو ملګرو لیدونکو سلامونه مینه احترامات مې ومنئ په دې هیله چې رک روغ او خوشحاله ویاست ستاسې ادبي ملګری احمد الله وپایم یو ځل بیا در سره د پټو لالونو په ادبي خپرونه کې ملتیا کومه د پټو لالونو د ادبي خپرونو لړۍ نرنګ ولسوالۍ ته را رسېدلې ده چېرته چې د همدغه بیتونو خوږ تخلیقکار شاعر ملګری نواب ریحان ژوند کوي نن مو ریحان صاحب ته د پټو لالونو په ادبي خپرونه کې مقور کړې ده نور مو د انتظار شیبو ته نه سپارم او ریحان صاحب ته په خپرونه کې ډېر زیات سلامونه ښه راغلاست وایي ریحان صاحب سلامونه ستړي مه شئ وعلیکم السلام وفا صاحب تاسې هم ستړي مه شئ په خیر راغلی ډېر زیات خوشحاله شوم چې ستاسو دغه پیل کړي د پټو لالونو لړۍ مو نن نرنګ ولسوالۍ ته راوړله په نرنګ ولسوالۍ کې د ما خاورې ریحان سره ناسته لرئ الله دې وکړي چې ستاسې ټول لیدونکي او اورېدونکي زموږ د دغې خپرونې خوند والي او یو څه پندې والي د دې په څنګ کې د ټولو راغلو ملګرو دوستانو ته هم ستړي مه شئ او ښه راغلاست وایم الله مو هر کله راولی دا ستاسې خپل ځای دی او ډېره زیاته مننه کوم مننه ریحان صاحب راځو د شاعرۍ برخې ته څنګه دې زړه ښه کو شعر ولیکي وجه یې کومه وه شعر پیلیدل زما داسې خاصه کومه وجه نه لري خو د وطن دغه بدبختۍ او روانو جګړو دغه دربدره ژوند د افغانانو دغه دربدره ژوند زه هم دې ته اړ کړم چې یو څه ولیکم او قلم راوالم او هغه څه چې زما په زړه کې دي څه زه محسوسوم هغه د لفظونو په شکل ټولنې ته وړاندې کړم مننه ریحان صاحب راشو شاعري ډېر صنفونه شعر ډېر صنفونه ډېرې برخې لري په کوم سن او په کومه برخه هم ډېر کار کړی آیا نظم هم ډېر لیکلی غزل هم لیکلی په نثر هم کار کړی یا نه دی دغه درنو ملګرو ته لږ معلومات ورکوي په شاعرۍ کې وفا صاحب زما خو تقریبا چې 18 کاله کېږي یا 19 کاله چې زه شعر لیکم د شاعرۍ په هر اړخ کې ما خپل بخت ازمایلی دی او هڅه مې کړله کوشش مې کړی که ډېر څه نه لږ څه به مې لیکلي خو د غزل سره سره ما نظم هم لیکلی آزاد شعرونه مې لیکلي ټپیزې مې لیکلي چاربیتې مې لیکلي دي مختلف قسمه شعرونه ما لیکلي دي او راسره شته راځم اخري پوښتنې ته راځمه تر اوسه کوم چاپ اثار د پښتو ادب ته مو ډالۍ کړي یا نه دغه ملګرو ته معلومات د کتاب په برخه کې ورکړئ کوم کتاب مو لیکلی دی یا په راتلونکي کې کومه اراده ورته لرئ تر اوسه پورې وفا صاحب یو کتاب مې چاپ شوی دی ګل زما د خاورې په نوم باندې یو کتاب مې چاپ کړی او دوهم کتاب هم انشاءالله چې برابر دی بس صرف د یو دوه ملګرو لیکنې پې پاتې دي نو که الله وکړه او هغې په دې باندې بریالي شو چې هغه لیکنې وکړي او ماته ته څونه زر وسپاري نو انشاءالله ټولو لیدونکو او اورېدونکو یو وعده ورکوم چې میاشت دو کې به انشاءالله زما دوهم کتاب چې کاڼي نوم مې وله غوره کړی دی نو هم د چاپه راوځي انشاءالله د دې تر څنګ مې ناول هم لیکلی دی خو لا پوره نه دی په د کشکول تر سرلیک لاندې مې ناول شروع کړی دی او د هغې سره سره نور په اخبارونو کې مجلو کې یا نور ادبي لیکنې وخت په وخت کوو ډېره مننه کوم ریحان صاحب دغه درنو ملګرو ته د ډېر ښایسته معلومات ورکړل خدای دې وکړي چې ستاسې دغه کتابونه زر زر مارکیټ ته راشي دغه درانه مینوال ملګري ستاسې له شعرونو له شاعرۍ خوند واخلي راګرځو شاعري درنه اورو په پیل کې دغه ملګرو ته څو بیتونه یا غزلې مهرباني شعر به ورته وفا صاحب ډالۍ کړمه شعر څه داسې دی
د شعر نه مخکې یو 4 بیته دي وایي قصه د امپراتور تر پانیپت محدوده نه ده قصه د امپراتور تر پانیپت محدوده نه ده قصه د امپراتور تر اصفهان رسېدلې او تقسیم ته د 20مې پیړۍ ډېر خوشحاله نه یم څنګه تقسیم ته د 20مې پیړۍ ډېر خوشحاله نه یم چې برخه د افغان پکې ارزانه رسېدلې او غزل دی وایي شور به د نفرت ښه وي که زور د محبت شور به د نفرت ښه وي که زور د محبت او هسې مې زړه ساتلې زړه کې تور د محبت او هغه د دنیا د هوسونو محبت نه و هغه د دنیا د هوسونو محبت نه و یخ چې ابراهیم ته کړو رب اور د محبت او زړونه وسلول دي یوه پاکه اراده غواړي زړونه وسلول دي یوه پاکه اراده غواړي وموندو یوسف کوهي کې کور د محبت او کډه مې تړلې ده کډه مې تړلې ده د دې کلي نه زما نور کډه مې تړلې ده د دې کلي نه زما نور لاړمه رهي شوم زم په لور د محبت او ستا په دعاګانو به طبیبه ریحان روغ نشي ستا په دواګانو به طبیبه ریحان روغ نشي دا زخمونه غواړي صاحب ټکور د محبت ډېر ښه ریحان صاحب واقعا چې ژوندي الفاظ په دغه غزل کې رانغاړي په غزل کې یو هنریت یو موسیقیت رانغاړي په هغه غزل کې چې هنر ژوندی هغه غزل تر ډېره د دغه ولس په سینو کې پاتې کېږي ریحان صاحب دغسې په یو غزل دې نه پرېږدو راګرځو بل غزل هم درنه ورو مهرباني وفات صاحب شعر به درته ویم د وطن په حالاتو زموږ د روانو حالاتو هغه تصویر مې پکې تر خپله هڅه مې پې کړې او څه انځور مې لښکلی پکې وایي شعر دی دوړې مې د کور اسمان ته پورته شوې او چغې مې د مور اسمان ته پورته شوې دوړې مې د کور اسمان ته پورته شوې او چغې مې د مور اسمان ته پورته شوې او خلک ټول ویده خلک ټول ویده وو چې بم والوتو خلک ټول ویده وو چې بم والوتو غوښې مې د ورور اسمان ته پورته شوې او پوره شپه ګرونه مې ورک شوي دي پوره شپه ګرونه مې ورک شوي دي ساندې مې د خور اسمان ته پورته شوې او بیا ښارونه شاړ شو کډې ځي ترېنه بیا ښارونه شړ شو کډې ځي ترېنه او ځي د غره په لور اسمان ته پورته شوې او زه خو ناچارۍ تر دې ځای راوستم زه خو ناچارۍ تر دې ځای راوستم زه خو ناچارۍ تر دې ځای راوستم ته د څه په زور اسمان ته پورته شوې او څومره چې په ځمکه نافرمانه وي څومره چې په ځمکه نافرمانه وي هغومره نسکور اسمان ته پورته شوې او اوس مې ژړاګانو لارې وموندې اوس مې ژړاګانو لارې وموندې ځي د رب په لور اسمان ته پورته شوې او ما ریحان ښې ډېرې خیرې کړې وې ما ریحان ښې ډېرې خیرې کړې بس خو 3-4 اسمان ته پورته شوې ډېر ښه ریحان صاحب دا هغه ملګرو دی چې په غزل کې ښایسته الفاظ نقاشي کوي ښایسته الفاظ ورته راغواړي په دغه غزل کې ښایسته الفاظ بند په بند تړي ریحان صاحب هر انسان په هنري او شخصي ژوند کې یو استاذ ته اړتیا لري شته داسې څوک چې تاسې د خپل استاذ په صفت په شعر او ادب کې منئ کلام ښه شعر چې هغه هر څوک ولیکي هغه زه د خپل استاد په شکل منم او هغه زما استاد دی چې هر څوک ښه شعر ولیکي نور داسې ځانګړی استاد نه لرم چې زه د چا نوم یاد کړی شم چې پلانې زما په دې برخه کې استاد دی مننه راګرځو ریحان صاحب یو غزل درنه بل اورو او د هغې وروسته درنه یو نظم اورو نو داسې به وکړم وفات صاحب چې دا یو غزل به ورته د خپل چاپ شوي کتاب نه ویم نو بیا به خپل بل شعر له بیا راشو دې کې شعر دی وایي په پیشنمي کې مې هر څومره انتظار کړی دی په پیشنمي کې مې هر څومره انتظار کړی دی خو هر ماښام مې په لیمو ورله افطار کړی دی
او خولې له مې نه راځي خیرات د روژه ماتي په وخت څنګه خولې له مې نه راځي خیرات د روژه ماتي په وخت که نه په زړه یې د بڼو زما ګزار کړی دی او چې هر څومره انکار کړی دی زما د مینې چې هر څومره انکار کړی دی زما د مینې خو ما د مینې ورته هغومره اظهار کړی دی او زار شه زړګی زما ژوندون زما د خپله یاره زار شه زړګی زما ژوندون زما د خپله یاره او لکه منصور مې دا آواز په سر د دار کړی دی او منم چې وي به په دنیا کې ډېر کارونه خو ما منم چې وي به په دنیا کې ډېر کارونه خو ما تمام عمر بس د مینې کاروبار کړی دی او تمامي عمر د ریحانه انتظار کې تیر شو تمامي عمر د ریحانه انتظار کې تیر شو خدای ګو چې بیا کوم سوي زړه درته ازار کړی دی ډېر ښه ریحان صاحب دغه غزل به هم د درنو ملګرو لیدونکو خوښ شوی راګرځو د ریحان صاحب نه وروستی نظم اورو د هغې نه وروسته به خپرونې زموږ دغه وخت هم ډېر مختصرې بیا به د هغې نه وروسته خپرونه رانغاړو ریحان صاحب مهرباني دغه ملګرو ته بل نظم یې وفا صاحب تاسې د نظم غوښتنه وکړه خو چې ما سره نظم نه دی خو یو شعر را سره دی نوم ورله بیا تاسو غوره کړئ زه څه ادیب نه یم چې یاره دا ما کوم شعر لیکلی خو چې کوم مې په لاس کې دی همدا شعر بر سره شریک کړم شعر دی وایي چرګې اذان وکړو بانګي له مرګ په کار دی چرګې اذان وکړو بانګي له مرګ په کار دی او ډمان شملې ګرځوي سړي له مرګ په کار دی ډمان شملې ګرځوي سړي له مرګ په کار دی او غواګانې یې کوي غویي له مرګ په کار دی او له ګیدړانو تښتي دې سپي له مرګ په کار دی او خري په لت وهي خرګي له مرګ په کار دی غلی لاسونه تړي قاضي له مرګ په کار دی او شی بې پښتو وختو دې شي له مرګ په کار دی شی بې پښتو وختو دې شي له مرګ په کار دی او په خپل هنر شرمېږي نایي له مرګ په کار دی او وروستني ټول نران دي وروستني ټول نران دي مخکې له مرګ په کار دی او چې ځان ښودنه کوي حاجي له مرګ په کار دی چې ځان ښودنه کوي حاجي له مرګ په کار دی او چې اصلیت یې ورک شي ازغي له مرګ په کار دی او ریحانه اوس نو یو نیم زلمي له مرګ په کار دی ډېره زیاته مننه کوم ریحان صاحب چې ښایسته ښایسته غزلې نظمونه مو راواورول په دې هیله چې د درنو ملګرو هم خوښ شوي د مل صاحب نه اکثار صاحب نه د قاري صاحب نه له تاسې له ټولو مننه کوم چې دغه بنډار ته م ښکلا ورکړه د مل صاحب او د ناستو ملګرو بیا هم ډېره مننه کوم چې شعر یې واورېدو تاسو یې تشویق لئ درنو ملګرو ته په وروستۍ کې کوم پیغام او دا مې لوی ارمان هم دی په زړه کې چې داسې وخت به کله راشي چې موږ د علم په ډګر کې د نورې نړۍ سره سیالان شو او د هغې سره په ډګر کې د علم په ډګر کې د نړۍ سره سیالي وکړو ډېره مننه کومه ریحان صاحب ستاسې هم ډېره مننه کومه د ناستو ملګرو هم درنو ملګرو ستاسې هم ډېره زیاته مننه کوم چې دغه ویډیو هم تر دغه ځای وکتله د نرنګ ولسوالۍ ځوان او خوږژبې شاعر نواب ریحان مو واورېدو له تاسو ټولو مننه کوم چې یو ځل بیا ستاسې درانه خدمت ته حاضرېږم د یو ښه شاعر او ښه ملګري سره تر هغې مو په پاک رب سپارم ښه وخت ښې شوي